مورکۍ ښه یې؟ شکر دی. صحت دې ښه دی؟ قلاري ده؟ دی. مورکۍ په څو اولاده لري ته؟ زه دغه یوه لورکۍ لرم او بس. کومه دا وړکۍ؟ دغه وړکۍ لرم. بل چا ورکړې ورته؟ بیخي ماشومان نشته ده. دا د مکتب کې شامله کړې؟ شامله وه، اوس مدرسه کې ده. مکتب نه ځان ایستی دی. ولې د مکتب نه ځان ایستی؟ زموږ مکتب لرې دی، بمونه پکې الوزي. بمونه پکې الوزي؟ لرې دی؟ نه الوزي. داسې به وکړې د نورو ماشومانو سره به یو ځای شي مکتب ته به ځې. ښه، ته څو کلنه یې؟ او نوم دی؟ عایشه. عایشه جانې، مکتب ته حتما لاړه شئ. ښه، اوس چې د خیره ډاکټره شئ، بیا د مور علاج دې وکړي، د پلار علاج دې وکړي، د منګ علاج وکړي، د نورو همزولو علاج دې وکړي. نور څوک دي تا سره مورکۍ؟ یو خاوند مې دی، نور څوک را سره نشته. هېڅوک نشته؟ نه، دغه همسایه پراته یي، دغه سړي کور یې ودان، بچی یې لوی. دوی دغه پیسې نه اخلي فکر کوم؟ نه، موږ ته پیسې نه اخلي. همدا ستا کوټه ده؟ کتلی شم؟ وګوره. او خاوند دې څه شی کوي خورې؟ خاوند مې هغه هلته دغه کوي، ملازم دی. ملازم دی؟ ته را سره خبرې وکړه. هغه مکتب کې ملازم دی؟ دلته ستاسو مشکلات څه شی دي؟ زموږ مشکلات دغه مشکلات دي چې یو لاس او یو خپې کار نه کوي. زموږ خاوند مې و او بس ځي او راځي، نور نه د لاس ګاډي چلولو دی، نه د ښه نه د بد، هېڅ شی د کولی نه شي کار. دا د برق بل څنګه کوئ؟ برق بیل دغه 200 روپۍ د الله د رضا دپاره یې موږ ته پرېښی دی او دغه کوي. یعنې 200 روپۍ ورکوي، کوټه یې درکړې ده، هغې بدل کې برق هم شته. نو سخته خو به یې مورکۍ؟ نه، شکر دی، اساني ده. دغه خدای پاک دی، ودانه لري، د ځای دغه سخته وه چې او نور دا د کور دغه مساله ډېره. له دې نه مخکې تاسو چېرته وئ؟ موږ یو ځای له نه ایتلي، پاکستان نه راغلي او دلته دې خلکو ورته ځای درکړی؟ دې خلکو موږ دغه کوټه وه، دلته م لومړی دغه کوله، اوسېدو، دغه کوټې آباده کړه. ویل وخله زویه دا ستاسو شوه، کور یې ودان، بچی دی لوی، خدای پاک دې تاسو سره. ستا نوم څه و؟ عایشه. عایشه جانې، ته به مکتب ته لاړه شې، صحیح دی؟ حتما لاړه شې چې سبا بیا ارامه واوسې، سبا بیا خوشحاله واوسې، هغې له خاطره. صحیح دی. مورکۍ دغه مرسته درته د سعیدي په نوم ستا یو لورکۍ ده د کوټې نه، درته هغې رالېږلې ده. الله دې ودانه لري، خدای دې ځان ته برابروئ، وخت په وخت که بیا مینده کې زموږ چې د وسه و حتما یې تاسو ته راوړو. صحیح ده. سلامته اوسئ، خوشحاله اوسئ.